زمونږ او داسې اکثریت خلک په ړندو سترګو عمل کوي. مثلا یو چاته څوک یوه خبره کوي، هغه سمدستي یا توپک او یا کوتک رااخلي او مقابل لوري باندې عمل کوي. خدای نخواسته هغې ته داسې ضرر رسوي چې وروسته بیا ورباندې پښېمانه. دا ډېر یو غلط فرهنګ او غلط کار دی. د الله تعالی وینا هم په دې برخه کې دا ده چې ای مؤمنانو، که تاسې ته کوم خبر رسیږي نو بدون د تحقیق څخه عمل ورباندې مه کوئ. لومړی تحقیق کوئ، پلټنه کوئ چې آیا دا خبره رښتینې ده او که دارو، تر څو خدای مکه ستاسې څخه داسې عمل ترسره سوی نه وي یا ستاسې نه په ناپوهۍ کې بل چاته داسې ضرر رسېدلی نه وي چې بیا وروسته ورباندې پښېمانه. راځئ د دې بد کلتور یا بد فرهنګ یا د دې جرم لپاره نور د پای ټکه کوي. کله چې موږ تاسو ته یو خبره راسیږي او څوک موږ تاسو ته خبره کوي بدون د تحقیق او پلټنې څخه په هغې باندې عمل وکړو. لومړی تحقیق کوئ، پلټنه کوئ چې آیا خبره رښتیا ده او که نه. که رښتیا هم و بیا هم د یو چا سره د جګړې له لارې همغه خبره مه حل، بلکې د مذاکراتو له لارې د خبرو له لارې عمل وکړئ او د مذاکراتو یا خبرو له لارې د مسله. الله تعالی دې برخه کې ښکلې خبره کړې چې ای مؤمنانو، که تاسې ته یو خبر را رسیږي نو بدون د تحقیق او پلټنې څخه په هغې باندې عمل مه کوئ، ځکه کیدای شي تاسې په ناپامۍ کې یو چاته داسې زیان واړوئ چې وروسته بیا ورباندې سخت پښېمانه شئ.